په هیواد کې پر زده کړو اسلامي امارت تازه بندیزونه ولګول. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په بدخشان کې ځایي سرچینې وایي چې اسلامي امارت په دغه ولایت کې د انګلیسي ژبې ښوونیز بنسټونه او د نجونو وړکتونونه چې له شپږم ټولګي څخه ښکته نجونو پکې زده کړې کولې او د اغا خان بنسټ له لوري یې ملاتړ کېده تړلي دي. بلخوا په دایکنډي کې سیمه ایزو سرچینو د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ د مرغومې پر 15مه اشتسب ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي امارت د خدیر ولسوالۍ د کورګي سیمې په پتابک کلي کې د انګلیسي ژبې ښوونیز بنسټ تړلی مدیر او 2 ښوونکي له ځان سره بیولي دي. د سرچینو په وینا اسلامي امارت له دې ښوونیز بنسټ څخه 4 ښځینه ښوونکي هم نیولې وې چې د توکمیزو مشرانو د منځګړیتوب او ضمانت په ترڅ کې ازادې شوي دي. بلخوا د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د نومهالیزو زده کړو بنسټونو ځینو مسؤلانو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې اسلامي امارت وړمه ورځ په دې ولسوالۍ کې د نومهالیزو زده کړو 14 بنسټونه وتړل. په را رسېدلو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د کورسونو تنبیه د اسلامي امارت لخوا مهرلاک شوي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د کورسونو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو ویلي چې اسلامي امارت پرته له کومې خبرتیا زده کوونکي وایستل او تنبیه مهرلاک کړې. په دغو کورسونو کې پر انګلیسي سربیره ساینسي مضمونونه، کمپیوټر، خطاطي، پښتو املا او د کانکور تیاری په برخو کې زده کړه ورکول کېده. د کورسونو څښتنان وایي چې دوی رسمي جوازونه هم لري او دولت ته یې ټاکلې مالیه هم ورکړې، خو بیا یې هم د زده کړو کورسونه وتړل شول. د یو ځایي کورس مسؤل ویلي د څمکنیو لپاره د اسلامي امارت ولسوال امنیه قومندان او پوهنې ریاست مسؤلانو هم د دوی ملتیا کوله چې د کورسونو تنبیه وتړلې. په دغو کورسونو کې 22 ښوونکو زده کړه ورکوله. د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ ترڅنګ د جاني خیلو، ډنډ پټان، لجه منګل او زازي اریوب ولسوالیو زده کوونکي ورتلل. په دغو کورسونو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي عملاً پر زده کړو بوخت ول. اسلامي امارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.